کارو شروع بی بی مطمئنه شوا یو قافله پلارتله جرهم قبیله ورته جرهم قبیله تله مارغانې ولیدل دغه هغې ویله که مونږ خدا بخاري شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې ډېر تللي دلته خو مارغان چې ته مونږ نه دي لیدلي اوبه نشته نو مارغه ده کمې راغلي تاسو معلومات کوئ داسې معلومېږي لکه دلته اوبې که اوبې خو دا ډېره ښه علاقه ده بیا مونږ پکې ایسارېږو هغه دا خانه بدوش غوندې خلک وو دا کم دغه والا چې وي څه نومې دی دا خیمو والا خانه بدوش خلک هغه کسان تلل دقه دي چې در موجوده چې کوم ځای کې بیبي هاجره ناسته ده اونې لاندې اوبه دي ورسره کښېنه او دا بیت الله و خو دا روان شوی و سیلاب براته یو خوا بل خوا دا روان شو داسې یو غونډی باندې هغې بیت الله مبارک اثرات هغې دې تپوس وکړه دا و ته څوک یې وي دغسې زه فلانکي یم ځان یې ورته زما خاوند پیغمبر ما له کله کله راځي اوبه څنګه دي وي بس دا ما له خدای را کړي دي ټوله قصه یې ورته کړې هغه تللی دی هغه خپل قافلې والا ته هغه استادو الولې د هغې راغلي دي چې راغلي دي وایي که ستا خوښه یې مونږ به در سره ډېره شو وی بالکل ډېره شي پې خوشحاله شو شکر دی چې ما له خدای څوک راولي خو ګورې یو خبره ده چې کوي به اوبه تسکی خو زما به هغې غریبې ته خو پته وه چې زما د ژوند خو ذریعه دا ده اوبه به زمئ تاسو له به در کوم خو ګورې دا به ملک به زمئ دوی کې بس تاسو قبضه بني هغې وی بالکل ټیک ده خو مونږ خو به ترې اوبه څو که نه وي او الله هغې له په زړه کې چې اسماعیل علیه السلام ماشوم دی وکتل د هغې په زړه کې خدای پاک هغه سره مینه پیدا کړي اوس الله کې هغه اصل عربو هلته دې وشو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بخاري شریف کې راځي د دې خپلې بیبي او د دې خپل ماشوم خبر به یې اخیست او ځان سره به څه معمولي شی م راوړلی ته به یې ورته پرېښوده او چې ویم کتل چې زما بیبي ته او ماشوم د خو رب العالمین د اوبو انتظام کړی نو مطمئن یم چې سره زوی راځي ماشوم ورو ورو لویږي 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 قرآن شریف کې الله فرمایي فلما بلغ معه السعی بل امتحان شروع شو د انبیاو زندگی د امتحانونو ده قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى چې کله د منډو ترړو شو بعض علما 12 لیکي څوک 14 کاله یادي اکثر علما 14 کاله یادي خو عربي الفاظ دادي لما بلغ معه السعي معه لفظ دی یو دادی بلغ السعی ماشوم اسې منډې وایي نه معه پلار سره د تلو راتلو قابل شو پلار سره یې منډې تللې والې علما وي عموما دا د 14 کال ابراهیم علیه السلام د دې ذوالحجې راتلونکې میاشتې چې څومره دې پس به راوخېږي دې میاشتې په 8مه شپې خوب ولید خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچی دی حلال الله اکبر سخت نه سخت امتحان شروع شي نو چې دی د خوب راویښ شو دا 8مه د لوی اختر نه میاشتې 8مه ده دې ته یوم الترویه وایي نو بعض علما وایي وی ترویه سوچ کول او فکر کولو ته وی دې په دې سوچ فکر کو چې دا خوب مې څنګه دی دا خبره غلطه ده د پیغمبر خوب وحی الله چې پیغمبر ته وحی راولېږي نو په هغه پې پټه نه ساتي په هغې یې پوهیږي خبروي دا معنا غلطه ده چې سوچ یې کو چې دا خوب د خدای را طرف نه دی که د شیطان د طرف نه پیغمبر ته شیطاني خوب نه کېږي د الله را طرف نه او چې د دې خوب څه مطلب دی نه په مطلب یې هم پیو ترویه ورته ولې وایي یا خدا چې سوچ او فکر کې چې دا زوی به څنګه حلالو اډر د زوی دی څنګه به حلالوم په کومه طریقه به حلالوم څه به کېږي څه به نه کېږي خو راجح قول بیا دا نه دی دا دی چې دا ترویه اوښانو سیرابولو ته وایي دا چې په دغه ورځ باندې خلک مینا او عرفات ته ځي نو په دې اتمه اوښان سیراب کړي بیا په عرفات او مینا کې اوبه نه میلاوي په دا شپه باندې بیا خوب ولیده او دا 10مه ورځ باندې بیا خوب ولیده په شپه باندې خوب یې ولید عمل پې کوي خو سوچ فکر کوي چې دا څه طریقه به کوم زوی به څنګه حلالو اوس ماشوم زوی وي نو زه به حلال کړم خو د 14 کالو هلک دی
مور سره به څه کومه او دا به د حلالولو طریقه به څنګه یي خدای پاکه بیا دا نه وایي چې الله دا حکم بدل کړ ور عاشق دی دا نه وایي چې خدای دا خو سخت حکم دی الله دا بدل کړ مونږ باندې لږ تکلیف راشي ټینګېدې ورته نه شو مونږ بیا د خدای نظاره شروع کړو په کار هم دا ده چې داسې وکړو مونږ هغه بر صلاحیت نه لرو کوم چې هغې کې صلاحیتونه دي راغی اوس دوی سره مشوره کوي بچې دلته غوندې راشه ځان لشه ځان لیکه د مور نه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچې خوب وینم چې د تا لالم نو فانظر ماذا ترى څه سوچو که څه دې خیال دی نو دلته زمونږ د طالبان بیا سوال کوي چې د پیغمبر خوب وحی وي او الله ورته ووایي چې حلال که نو دوی سره مشوره بیا ولې کوي وی مشوره دی له نه کوله چې زوی تیاریږي نو حلالوم او که تیار نه شو نه حلالوم مشوره دی لپاره کوي چې زوی مې په رضا آماده کېږي او که په زور که په رضا آماده کېږي د حلالولو جدا طریقه ده او که په رضا نه کېږي د زور خبرې نو بیا به ولې څه بل څه به خوب کې به کوم یا په زور به راځي څه چل به کوم او بل دا دې ورته پته وه چې زما زوی دی د دې به زما د حکم او د الله د حکم تعمیل به کوي فرشتو ته ښایي دا خبره چې په زور مې ګورې نه دی لال کړی زوی مې هم تیار بچې ورته څه وایي دا ورته چې بابا خدای نه سوال وکړ ما مرګ نه بچ کي دا ما ولې لاله دا نه وایي او ته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې د خدای طرف نه څه حکم درته کېږي فورا عمل کوه او که حلالول ډېر ګران دي خو ستجدوني ان شاء الله من الصابرین ته به ما د صابرانو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم زه به صبر کوم انشاءالله ښه بچې داسې کوه مور ته دې غږ مه کوه او رسۍ م راواله او چاړه م چاړه خو ده راواغېسته خو رسۍ راواله ځنګل ته ځو کور مور ته وایي ځنګل ته ځو بابا سره ځنګل ته ځم رسۍ م راکوه چاړه م راواغېسته روان شو دومره لرې لاړ شو چې دا اواز د مور وونري دومره لرې به ځو او دومره لرې لاړ شو چې هغه هوا دې په دې مور را نشي نو مینا اوس خو غر کې سورنګ دی نو لاره اسانه شوې ده مخکې خو سورنګ نو 3.5 کیلومتره نه زیات مزل دی چې اوس دوی څنګه لاړه دلته کې شیطان راغی شیطان خو کوشش کوي رکاوټ اچي بی حاجرې له راغی چې ته خبرې چې دا زوی درته کوم خوا بوته وی نه وی چرته بوته وی پړې یوړو او چاړه ماړې یوړله او سخکار به کوي او یا به ځنګل نه خشاک مشاک به راوړي که نه وی دا زوی د لالالی وی قمقله داسې بوډا پلار پیغمبر پلار او رحمدل پلار او د اسماعیل په شان د ځلیدونکي خشته ملغلره زوی داسې پلار به داسې زوی لال کي نو شیطان دلته وخپېده وی ستا خاون وی چې ما ته الله ویلي دي ښه وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال دي کي زه په مخه دی رکېږه مایوسه شو چې مایوسه شو راغی ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته وی د یو سړي په شکل کې راغی څه کې وی غرض دی څه دی وی خبر شوم چې دا زوی حلالی وی او دا ولې حلالی ما ته الله حکم کړی خوب کې راته الله ویلي پام کوه خوب خو یو شان نی خوب به این یو شان ته مطلب به بل شانی خوب به دې لیدلی خدا الله به دا مقصد نی نه ما ته پته رم دی مقصد دی دا ورته وایي قابیل لګې شو او خپل رور حابیل یې مړ کړ په قتل الله څومره خفه شو دنیا کې لوی انقلاب راوستو قتل کې زوی وجنې داسې کې ابراهیم علیه السلام ته زمو د قابیل منځ کې فرق دی قابیل د دنیا او د ښځې دپاره زوی رور وجل او زه د الله د رضا دپاره دا بچی لاړ بیا ورته وی لږ سوچ وکړه ګورې دا خبره داسې نه ده ماشوم بچی دی او که د حلال که بیا ګوتو له بس رانه شي بس کاڼې راواغېستو ښه مضبوط یو اووه غوزارې پې په اوو کاڼو وکړل هغه خدای په ځمکه ننویسته دوباره ولا بیا راغی په درېیم ځل ولا بیا راغی اسماعیل علیه السلام ته موسوسې واچولې چې هغه کوم ځای کې په شیطان باندې اووه غوزاره درې ځله کړي دي
او شیطان الله په ځمکه روک کړی دی، هغه ځای کې سلي ولاړ دي. اوس خو خیر سلي نه دي، دیوالونه دي، او دا خلک ورته شیطانان وایي، غټ شیطان او منځنی شیطان او لومبنی شیطان. دا شیطانان نه دي، شیطان په هغه ځای جوړ شوي دي. دا بس الله ته خوښه ده، هغه د بیبي هاجرې ادام خوښه ده، حاجیان به هلته منډې وایي، اوه چکرې به لګوي. او هغه د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام او د شیطان د ویشتلو ادام خوښه ده، نو چې حاجیان لاړ شي نو هلته کې په اوو کاڼو باندې هغه شیطانان وي، اصلي وي.